ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره 2.44 میلیارډ ډالر مرسته راټوله کړې ده. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د مرستو ټولولو په موخه جوړ شوي کنفرانس کې د 2.44 میلیارډ ډالر مرسته راټوله کړه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش له نړیوالې ټولنې د افغانستان لپاره د 4.4 میلیارډ ډالري مرستې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو قطر، جرمني او برتانیا په کوربتوب د افغانستان لپاره د مرستو راټولولو کنفرانس تېره شپه په جنیوا کې جوړ شوی چې پکې د 41 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. ملګرو ملتونه وایي چې دا مرستې د افغانستان د افغانانو لپاره د خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي او نورو اړینو توکو لپاره راټوله کړې ده. دا مهال د افغانستان د 40 میلیون نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري او ملګرو ملتونه د افغانستان د نړۍ په یو تر ټولو بد بحران یادوي. د نړیوالې ادارې سرمنشي انتوني ګوتریش دغه کنفرانس ته په خپلې وینا کې وویل چې د افغانستان د 22 سلنه خلک بشپړ خوراکي توکي نه لري او کابو 9 میلیونه یې له وچکالۍ سره مخ دي. د رویټرز د راپور له مخې جرمني چې دغه کنفرانس کوربتوب کوي د 2022 کال لپاره افغانستان سره څه باندې 221 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې. همداراز امریکا 204 میلیونه ډالر، اروپایي ټولنې 114 میلیونه یورو، ناروې 80 میلیونه ډالر، قطر د 25 میلیونه او کویت د 10 میلیونه ډالرو مرسته ژمنه کړې ده.